د رسنیزه ژبه درنو مینوالو سلامونه او ښې چارې. نن په خپروي او خپروي باندې خبرې کوو. ځینې وخت پکار وي چې خپروي ولیکل شي، یعنې خې پیرې واو یې، خو رسنوال او نور خلک تېروتنه کوي، په منځ کې هې راوړي. دا ترکیبي فعل دی. خو دلته چې هې ورکړل سي یا زور ورکړل سي، خپره په صفت بدلیږي او وي په مرستیال فعل بدلیږي. جمله ده: ځینې رسنۍ درواغجن خبرونه خپروي، او ځینې رسنۍ درواغجن خبرونه خپروي. نو لومړۍ جمله کې چې خپروي راغلی سم دی، خو دویمه جمله چې خپروي دا له همدې امله دا جمله ناسمه سوې ده. یعنې خپروي ترکیبي فعل دی، خو خپروي کې بیا خپره چې څه صفت شه او وي فعل شه. نو کله چې په دغه زمانه کې تاسو دا کلمه لیکله، نو هې مه ورکوئ، یا ډایرکټ خې پیرې واو او یې لیکئ. مخکې مې ویل چې هغه حالت کې به خپروي لیکئ، هې به نه ورکوئ یا زور به نه ورکوئ، خو د خپروي عبارت بیا په خپل ځای کې سم ده. لکه د لیلا پر شونډو تل مسکا خپره وي. نو دلته بیا چې دا خپره او وي جلا سره لیکل کیږي. یا که بله جمله راوړو: موږ کره خبرونه خپروو، سم دی، خو بیا که لیکو موږ کره خبرونه خپروو، بیا هم ناسم دی. بل مثال دی: خارجیان لګیا دي مصنوعي سپوږمکۍ جوړوي. جوړوي جوړه وي لیکلی ده، او جوړه چې څه بیا دغه ته وایي، لکه دوه شیان چې وي، مثلا یوه جوړه بوټان، یو جوړ جامې، دغسې معنا ورکوي، یعنې د فعل معنا نه ورکوي. افغانان لګیا دي تر اوسه زړې بخارۍ جوړوي. جوړوي په ځای څه لیکلی؟ جوړوي، یعنې زړې بخارۍ څنګه کوي؟ جوړه یې کوي. د نور وضاحت لپاره ما یو بله جمله راوړې ده، لکه لیلا به له ما سره جوړوي. دلته معنا دا ده چې زه له لیلا سره وران یم، او یو څوک به زما او د دې ترمنځ جوړه روغه کوي. خو که جوړوي ته هې ورکو، بیا څه معنا ورکوي؟ لیلا به له ما سره جوړوي، یعنې یو وخت به راسي، نن خو راسره ورانه ده، بل وخت به راسره روغه جوړه به یې کړې وي. یا دا معنا ورکوي چې لیلا به له ما سره جوړه وي. جوړه لکه مخکې ما چې ویل چې راسره یو ځای به وي، یعنې زه یو ځای ته ځمه، یوازې نه یم، لیلا به هم راسره وي، یعنې موږ به جوړه ځو. نو له لیلا سره وران مه سئ او جوړه ورسره وګرځئ. ښه وخت.